عبد الله ابن مبارک ډیر لوی محدث هغه به یو کال درس کول او یو کال به جهاد کول. عبد الحرمین لو ابصرتنا پیری به ویل دی عبد الله ابن مبارک سره وایي چې د جهاد مخالفت ولې کې ابوبکر صدیق صاحب نه په خدمت کې مخ کې بیچاره هغه کې نیمه چنده ځان ته پټې نیمه طالبانو باندې خرچه انکار د جهاد د پر باندې د پیغمبر علی السلام سره 300 نو موږ سره بوڅوي 3 مون نه کې دا جهاد څه کوي دا ته وایم چې ته جهاد نه کې ته مون څه کوي دا خو به یو عبادت بل پوری موقوفه اخر کې به د ټولو نه مانی. عبد الله ابن مبارک ډیر لوی محدث هغه وی جهاد یو قسم دی چې فرض عین دی هغه به یو کال درس کول او یو کال به جهاد کول یو کال به درس کول او یو کال به جهاد کول. یو چا زمون په شان صدقان ورته راغله ورته وای ته خو ډیر لوی محدثي او ډیر غټ کار دی روان کړی دی په دې مدرسه کې جهاد کوه کنه طالبانو ته لوی حدیث خ امام بخاری دې شاګرد دی او عبادت کې مصروفي په تدریس کې مصروفي لوی محدثي همدا شغل فی العلم دی کافی دی. نو هغه مشهور شعر د به تاسو اوریدل دی یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انك بالعباده تلعب. یا حرمینو کې عبادت کوون کې چې تمه نصیحت کوي یا عابد الحرمین لو ابصرتنا کته مو لیدلې وې لعلمت انك بالعباده تلعب. نو ستاسو یقین راغلی چې ته په دې حرمینو کې په دې عبادت لوبي کوي. نو په حرمینو کې عبادت اسستا ته غب شپ دې کدا زموږ د سنگر خوند لیدلې وې غلو شیری به ویل دی عبد الله ابن مبارک سے. نو په دې کې یو بل نقطم د فقېږي محتمم صاحب چې د جهاد مخالفت کوي نو چې ورته وایي چې د جهاد مخالفت ولې کې خپل هم نزي طالبانو تم اجازت نه ورکې وای دا مدرسه خپل جهاد د کنه ما غټ کار روان کړی دی کزلات شم دا کار به پاتې کیږي ستا کار غټ دی کدا ابوبکر صدیق صاحب کار غټو کدا ابوبکر صدیق صاحب نه په خدمت کې مخ کې ابوبکر صدیق صاحب خلیفۃ المسلمین دی په خپل ازي او ته چرته دی وی کوچنی وړي مدرسې محتمم بیچاره هغه کې نیمه چنده ځان ته پټې نیمه طالبانو باندې خرچه کوي او بیا وای چې زما کار غټ دی کار می غټ دی د ابوبکر صدیق صاحب نه غټ کارو وای زه اهم شخصیت ما د ابوبکر صدیق صاحب هم اهم شخصیت هغه په خپل اتلو وای که زموږ شم ډیر کار به خراب شي که ابوبکر صدیق صاحب شهید شوی وي پتا ډیر کار خرابېدو که پاګه ډیر کار خرابېدو دا اسی د انکار د جهاد د پر باندې دي. دویمه باندې دا وای چې وسړی لمون نه کوي نو د جهاد څه فائدہ ده. نو زه د الزامن وایم چې وسړی جهاد نه کوي دا غد لمون څه فائدہ ده خو دواړه فرض دي. دا یو فرض دی د بل فرض د پر باندې کړه چې مون نه کوي بعضی مجاهدین به وي ټیک دا منو بعضی اکثر غیر مجاهدین المون نه کوي په دې کوڅه ډبانو کې څومره ډیر دي المون نه کوي کنه مجاهدینو کې به وي د پیغمبر علی السلام سره احد کې 300 منافقان نه و نو خو اوسنی کې خو به 3 لک خو وي کنه 3 لک دا 3 لک به مون نه کوي چې د پیغمبر علی السلام سره 300 نو موږ سره بچوي 3 لک دا به مون نه کوي. نو ته وای چې مون نه کوي دا جهاد څه کوي نو زه تا ته وایم چې ته جهاد نه کوي ته مون څه کوي جهاد مونږ پورې موقوف کا دا خو به یو عبادت بل پورې موقوفه اخر کې به د ټولو نه لاسو وینځي چې مون نه کوي نو زکات ولی ور کوي چې مون نه کوي نو حج ولی کوي چې مون نه کوي نو دا ټول عبادت هم داسې په شرع حساب و دا یو باندې ده جهاد دی مو کې مون دی مو کې مو خدا شنه وایو مونږ دواړه دیو کې خو چې نه مونږ کوي نه جهاد کوي دا غنه خدا کنه چې جهاد کوي یو فرض کو کوي دا بل فرض نه پاتې دی نیمه سزا به ورته نیمه ورته نه